دلته د پاکستان سفارت مخې ته د ویزې د ترلاسه کولو لپاره د خلکو قطارونه ولاړ دي. دوی وایي چې سفارت ویزې ورکوي خو له ډیر ځنډ او خنډونو سره. د خلکو په دې قطارونو کې ښځې، ماشومان، ناروغان او ان داسې کسان چې عاجل ویزې ته اړتیا لري ولاړ وي. په دوی باندې شپې او ورځې تیریږي تر څو له دې سفارت نه دوی ویزې ترلاسه کړي. تاسې وبخښئ له هرات نه راغلي یاستئ؟ زه د هرات نه راغلی یم. د 4 میاشتې کې چې سفارت شاته راغلم، نن په سبا زه مریض، زنانه مریض لرم. 4 میاشتې پېښور کې پاتې وم. هلته زما زنانه مریض عملیات شو. هره میاشت ما ته هلته کارت راکړی چې په میاشت کې یو چکر راشه ته دغه لپاره د واکسین له خاطره. د 4 میاشت کې چې ما ته تر اوسه ویزه چا نه ده راکړې. دلته د بل ملګری حاجي صاحب، تاسو له کوم ولایت نه راغلي؟ نوم د کونړ د ولایت نه راغلی، نوم مې بهرام دی او د کونړ اوسېدونکی یم. د هغه ځای نه راغلی یم د ویزې دپاره چې نن ویزه ورکوي، سبا ویزه ورکوي. هم دا چې بچي هم زموږ هلته شته دی او دغلته بند پاتې شوي، نو بله لار نشته دی، په کومه لار لاړ شو. تاسې راته وایي نوم مو څه ده؟ دلته ستونزه څه ده؟ حاجي تاج محمد ده، د ننګرهار څخه راغلی یم او د ویزې د خاطر هلته کونسلګري بنده شوې ده. هلته وایي چې ویزې نه لګېږي. دلته راغلی یم په $1.5 اوس ویزه لګومه او د پیسو په مقابل کې ویزه ماته راکول کېږي، پوه شوې. او چې څوک وسه نه لري، توان نه لري، هغوی ته نن او سبا کوي. دلته په کابل کې د ځینو نورو هیوادونو سفارتونه وي چې هغوی د ویزې ورکړې لپاره ځانګړي سیستمونه لري، لکه هند چې دی. یو شرکت ته د ویزې د ورکړې د بهیر ورته اسانوي او خلکو ته بیا د هند ویزې ورکوي، خو د پاکستان سفارت دا سیستم نه لري. اوس پاکستان غواړي چې دا حالت بدل کړي او په یو میکانیزم باندې کار کوي تر څو د ویزې د ورکړې د بهیر افغانانو ته اسانه شي. د نورو هیوادونو پرتله پاکستان ته د افغانانو تګ راتګ ډیر وي، ځکه چې له 40 کلونو راهیسې هلته په زرګونه افغان کډوال مېشت شوي دي. دلته ډیری شمېر افغانان پاکستان ته د دې لپاره ځي چې هلته خپل خپلوان وګوري. ډیری شمېر زده کوونکي چې هلته د زده کړو لپاره ځي، همداسې ناروغان، دوکانداران، سوداګر چې هلته د تداوی لپاره د خپل کاروبار لپاره ځي، او ان یو شمېر افغانان د دې لپاره چې د نورو هیوادونو ویزې ترلاسه کړي، ځکه چې په افغانستان کې د یو شمېر هیوادونو سفارت خونې دلته نه وي، نو د ویزو د ترلاسه کولو لپاره اړ کېږي چې دوی پاکستان ته راسي. اوس د همدغو خلکو هیله دا ده چې یوه ورځ د پاکستان د ویزې د ورکړې د بهیر اسانه شي او دوی له دغه سرخوږي نه خلاص شي. شازیه حیا، کابل.